او حدیث مبارک کی راضی د ترمذی شریف حدیث دی چې ورځ د قیامت کې به د جهنم نه د اور نه جوړ شوی او بلا راخکاره شي چې هغه بخله لري شونډې بلري او گویا نه به خبرې به کوي وای بزه د خالق العزال د خوانه مسلطه شوی ما په څو نفرو باندې یو په هغه انسان باندې چې کم انسان د قرآن عظیم الشان حفظ کړي وي بیا ته یاد وتلی او یو په هغه کسانو کې حدیث مبارک کې مصورین راځي چې څوک تصویرونه وباسي نو زه خو داسې یو کس یم چې زه په لاره ځمم زه ځمکې ته ګورم ما ته دا پته نه وه چې طالبان زما تصویرونه وباسي یو کرت په دې څلورو ورځو کې ما یو شخص ولیده چې موبایل کیمره یې ما ته متوجه کړه خو چې ما ورته وکتل حیا نه یې پټه کړه یعنی زما دلته لا څوک په تصویر نه دی لیدلی بعضې طالبانو راته د دې ذکر وکړه چې نه تصویرات ایستلی کېږي نو معززو دا خو یو منکر دی شرعي بیا په مسجد کې بیا د صلحاو په مجلس کې بیا په درس د دین کې نو نورم شناعت زیاتی او مورد د اعتراضات وګرځېږي مونږ تاسې ته ډېرې ګوتې متوجه دي خامۍ را کې ګوري چې اوس کم ځي چې مونږ هغه ځای را ټینګ کړو نو دغه څیزونه په کلکه منع دي او دوستان ملګري